دیمه یا دریم سبب چې سړی پر رسول الله باندې درودونه زیات وایي نو د سړي سره زمونږ د نبی ډېره مینه ده. عمر بن الخطاب فرمایل وی چې کله چې شاه سره مینه ده هغه تذکره به بار بار کوي دی او څوک معلومای چې هغه کوم شي سره مینه ده ته دا غره تقریر لکینو دا غره خبره لکینو دا غره په دې شوبه باندې چې شاه کوم شي تذکره کوي دا به سړي سره مینه ده دا د پیژندلو علامه ده. رسول الله فرمایي ان اقرب الناس مني مجلسا يوم القيامه اكثرهم علي الصلاه. یا په ورځ قیامت باندې ټول انسانانو کې چې ډېر نږدې مال لري هغه به هغه انسانان چې موږ باندې شاد درود ډېر ویلې دي ان شاء الله دا ورس آیات محمد رسول الله ورسول الله باندې یو څل وخت زینو کې دا خبره ذکر کوو چې درود ویل پکار دي. انسان دې ځان سره سوچ وکړي چې دین به موږ سره دومره احسانات کړي په دنیا کې موږ څومره ځان سره کې اصل کړه موږ چرته رسول الله باندې په توجه سره درود ویلې دي دا ډېر کم انسانانو ویلي زموږ د امینه غلطه امینه ده. یو شاعر فرمایي وتحصل الاله وانت تسحر حبه هذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع. وی ظاهری د الله د رسولنا فرمانی کې او د خلکو دا خبره کې جسمه سره ډیره مینه د تعجب پدې مینه چې څوک د شاه سره مینه لري هغه دغه هر خبره له به تیاری محمد رسول الله باندې کم از کم وصل کړه سره درود وای د ورځې د دې وجنه بل نوښت کې راځي چې دا درود په محمد رسول الله دا سبب دی دغه د محبت او د رسول الله سره چې مینه ولري دا سبب دی خبره چې څنګه الله بر سره مینه وساتي. ولا يبقى سوى شوق وواجد بروح فيها والباري تذوب